یو طرف ته موټر دي یو طرف ته بند دي نو په دې باندې هزار بار شکر دی چې خدای تعالی موږ او تاسو داسې ښه دولت راکړی ښه خلک دي او راغله مننه دلته نور موټر هم راغله نور هم هلته ولاړ دي راځي ټول پکې انجینران هم لګیا دي نظامي نه قومندان پکې معلوم دی نه پکې عسکر معلوم دی ټول لګیا دي خوشحاله دي ټول کینه خوشحاله دي ولسونه عادل د پلوچرخي د ولایت کابل د پلوچرخي کله مې ډیر یعنی واقعیت خبرې د امارت نه یو جهان مننه په دغه حالت کې د اوس څونه هغه د امکانات وګوره هغه څه امکانات چې لري د اول لیوال د موږ انډیوالانو نه کلیوال دي ما پکې هغه را ته زنګ وکړ موږ راغلي یاسو چې څنګه واسنه پوره دي خلکو نه د ملت نه درې کړي نه دي خپل وسطوانه پورې کار کړی دغه زمينه مساعده کړي خلک روان دي خو صرف غټو لاري ولات د تجاران ته هغه چې مرزي په مشکلات د اوس تنګي کې زخه زیات لاري ګانې ولاړ دي خلک مشکل سره مواجه دي خلکو ته په کار خو دغه کم خلک چې روان دي د ضرورت د چانه نه درازي ځکه چې حالت دلته کال کې چنه دا اوس هم ګوره غلطه ویني چې په مجال پزین خلکو تر اد کې مهربان زندګي ونازوان زندګي پمنډه منډه د اوبو غوندې روان زندګي ونازوان زندګي ونازوان زندګي روانم کونړ ته مشکل دار چې دا غر روان دی او ګټي رارغړي هم د شپې رارغړي د نن درې مورد د شپې رارغړي د ورځې رارغړي قدرتي رارغړي من دا غواړو چې بس اوس د غر له پروګرام ونیسي دولت خو اوس کار ډیر کړی دا وګوره موږ ته لارې کولا وکړې ده بس زموږ دا بعضې تک پکېږي هغه ورونو ته وایم چې مه راځئ چا ضرورت نه مه راځئ بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګران زندګۍ ونازوان زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روان په سکون کړه الله دې نوره په سکون کړه الله دې نوره په سکون